ګټه په تاوان کېږي صفا خبره ده. ګټه په تاوان کېږي صفا خبره ده، او مینه د جانان کېږي صفا خبره ده. او شپه په ګیلا تېره شوه نه ته منې نه زه، شپه په ګیلا تېره شوه نه ته منې نه زه، بس کړه نوره ځان کېږي صفا خبره ده. او ولې غلی ورته وګورې مخ واړوې بیا وخاندې، غلی ورته وګورې مخ واړوې بیا وخاندې، څه خو د نورخان کېږي صفا خبره ده. ګرانو مینهوالو ستړي مشي، احترامات نیکې هیلې مې ومنئ. زه یم آریان د وړ، خپرونه ده هنداره. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې زموږ د پروګرام مقصد دی هغه ورک لالونه چې په یورو کې دي، داسې وخت په وخت یې تاسو سره معرفي کوو. خو نن زموږ د پروګرام موضوع لږ شان بدله ده. نن زه راغلی یم د شمالي وزیرستان میرلي علاقې ته، د ایسوړي کلي ته، چرته چې نورخان عاجز صاحب ژوند کوي. نورخان عاجز صاحب یو د ښکلي ترنم د جادوګر غږ خاوند دی، یو انقلابي شاعر، په افغانیت مین شاعر دی، او بلها مینوال په سوشل میډیا باندې لري. نن به د نورخان عاجز صاحب د ادبي هلو ځلو په هکله دنه تپوسونه کوو او شاعر ورwoو. په ټولو ناول زه په خپل پروګرام هنداره کې نورخان عاجز صاحب تاسو ته مینه او هرکلی وایم. ریان صاحب السلام علیکم. ډیره مننه چې ته راغلې او د نه تکلیف ته وکړو. میش ته دا موقع په لوس روکړه چې میش خپلې مینهول سره خپل کلام وړاندې کړي. ډیره مننه نورخان عاجز صاحب. زموږ مینهوالو سره مو که خپله لنډه شان پیژنګلو وکړه نو دا به ډیره ښه وي. ریان صاحب زما نما دا نورخان عاجز دوړ. زه د شمالي وزیرستان د تحصیل میرلي د ایسوړي د کلي سره تعلق لرم چې ځنه خلک ورته پته سیاډه هم وایي نورخان عاجز دوړ. ډیره مننه نورخان عاجز صاحب. دا مهال مو ژوند څنګه روان دی؟ الحمدلله د خدای فضل دی، وخت ډیر په مزې سره تیریږي. خدای دې وکړي چې تاسو ژوند داسې په مزو سره تیر شي. او زه به دا وپوښتم چې شاعرۍ آغاز مو کله نه کړی دی؟ شاعري خو تقریبا د وړوکوالي نه دما کې د شاعرۍ جراثیم وي، او زه داسې په باقاعده په شاعري باندې 90 نه لګیا یم، تقریبا 88 90 دی وخت نه. ډیره ښه ده نورخان عاجز صاحب. دا خو بلها وخت وشو چې تاسو د شاعرۍ سره علاقه لرئ. آیا تاسو کتاب هم لرئ؟ کتاب مو چاپ دی که نه مو د چاپ؟ نه کتاب خو مې یاندې لیکلی، خو شاعري ما سره ډیره ده ښه زیاته، یعنی 3 کتابونه به نه چاپ کېږي، خو بس چې کله توکل وکړو نو کتاب به کېدای شي چاپ کړو. ډېر نظر بس خدای دې وکړي چې تاسو دې ته وتوانېږئ او کتاب چاپ کړئ. او زه به دا پوښتنه وکړم چې تاسو ادبي زده کړې له چا نه کړې دي؟ یعنی استاد مو څوک دی؟ یاره داسې مستقل استاد خو نه لرم، خو داسې زما د کلي ملګري دي لکه خلیل سماب او داسې نوره د مې د علاقې چې کوم ملګري شاعرون دي دې سره زه شنه دریشه او دای نه د شاعري مو په دا رنګ راونه کړی یو. ډیره مننه. داسې کوم ادبي صنف دی، نظم دی، غزل دی، نثر دی چې تاسو زیات کار هم پکې کړی وي او تاسو ته خوند هم زیات درکوي؟ زه غزل هم لیکم او غزلنامه نظم لیکم او آزاد نظم لیکم که نه، بس دا زما د شاعري قسمونه دي تقریبا. ډیره ښه ده. اخري پوښتنه به زه دا وکړم چې داسې کوم ادبي تنظیمونه دي یعنی ټولنې دي چې هغې سره تاسو ناسته پاسته ده او تاسو اړیکې ورسره لرئ؟ بس د میرلي تحصیل توچۍ ادبي ټولنه ده او د میرامشاه رڼا ادبي ټولنه، د دې سره موږ ځي او راځي، دی هم دلته راځي، موږ هم هلته کېږي. بس د دې
سره زما تعلق ده. ډیره مننه نورخان عاجز صاحب. پوښتنې وشوې، اوس په داسې وکړو که زموږ مینوالو سره مو خپل کلمونه د خپلې خوښې شریک کړل نو دا به ډیره ښه وي. بس زه به یو غزل درته پیش کړم چې وایي چې زمونږ وطن کې که بېشکه دي ګورګورې ډېرې، زمونږ وطن کې که بېشکه دي ګورګورې ډېرې، چا جوړې کړې راته دلته کې لښکرې ډېرې. او د امن کور و پکې خلک مینهدار اوسېږي، د امن کور و پکې خلک مینهدار اوسېږي، سړې سړې پکې چینې دي او نخترې ډېرې. او ځان کړي بې قدره په قسم چې څوک چې قدر نه کړي، ځان کړي بې قدره په قسم چې څوک چې قدر نه کړي، کوم یو سړی چې په محفل کې کړي خبرې ډېرې. او هره ادا هره کیسه یې په زړه ښه لګېږي، هره ادا هره کیسه یې په زړه ښه لګېږي، د زنې ښکلې خو په خوله کې وي شکرې ډېرې. او هغه مې ولیدل چې څوک وي او په کومه لاړل، هغه مې ولیدل چې څوک وي او په کومه لاړل، چې ګرځولې یې ټوپکې او خنجرې ډېرې. او وطن مې خپل دی خو اختیار پکې د بل چلیږي، وطن مې خپل دی خو اختیار پکې د بل چلیږي، دی مې وطن کې مدنیات او ملغلرې ډېرې. وطن مې خپل دی خو اختیار پکې د بل چلیږي، دی مې وطن کې مدنیات او ملغلرې ډېرې. او هغه اوس راغلی په اغو باندې لیشې لګوي، هغه اوس راغلی په اغو باندې لیشې لګوي، چې بل وطن ته یې ساتلې وې بمبرې ډېرې. او بیا دې هم پوی نه کړل عجیزه د وطن پښتانه، بیا دې هم پوی نه کړل عجیزه د وطن پښتانه، که ورته وایې ته سبا بېګا سندرې ډېرې. واه نورخان عاجز صاحب ډېر خوند یې وکړو، نور به سره سره شریک کوئ. بل داسې غزلنامه نظم به پیش کړم وی چې زه نه د شر نه د فتنې سړی یم، زه نه د شر نه د فتنې سړی یم، د بچا خان د فلسفې سړی یم. زه نه د شر نه د فتنې سړی یم، د بچا خان د فلسفې سړی یم. او نکړم د ستا په شان دوه مخې ګډا، نکړم د ستا په شان دوه مخې ګډا، زه یم پښتون د یوې کیسې سړی یم. او د کلمې مسلمان نه وژنمه، د کلمې مسلمان نه وژنمه، زه د نبي د عقیدې سړی یم. او قدر یې کړم چې قدرمن خلک وي، قدر یې کړم چې قدرمن خلک وي، زه د جومات او د حجرې سړی یم. او روغه زما وطن په غیرو مکړه، روغه زما وطن په غیرو مکړه، زه د جرګې د فیصلې سړی یم. او ستا د بدرنګ شکل نه نه یریږم، ستا د بدرنګ شکل نه نه یریږم، د لویې لوړې حوصلې سړی یم. او تورې تیارې مې بیخي نه دي خوښې، تورې تیارې مې بیخي نه دي خوښې، زه د لالټین او د ډیوې سړی یم. او زه تورې تیارې مې بیخي نه دي خوښې، تورې تیارې مې بیخي نه دي خوښې، زه د لالټین او د ډیوې سړی یم. او ضرور وژنې ته جهاد نه وایم، ضرور وژنې ته جهاد نه وایم، زه خو د داسې قافلې سړی یم. زه ضرور وژنې ته جهاد نه وایم، زه خو د داسې قافلې سړی یم. او عجیز که نه پېژنې وپېژنه، عجیز که نه پېژنې وپېژنه، زه د دوړو قبیلې سړی یم.
واه ډیر کښله نورخان عجیز صاحب ډیر خوند یې وکړو. زړه مې غواړي چې تاسو سره ناست وم او بس تاسو غزلې وي او تاسو یې راته وایي، خو لکه د وخت کمی ده بیا به انشاءالله چرته پروګرامونه کو بیا به راځو خو په آخر کې که یو په ترانم سره تاسو خپل غزل را سره شریک کړئ نو دا به ډیره ښه وي. دا مې په د موجوده وخت د امن خبرې روانې وې، او خدای دې بیا روانې کړي چې زمونږ د پښتنو په خاوره کې هغه په افغانستان کې دي چې دلته دي چې امن راشي. خو لږ فرق پکې راغلو، په دې باندې ما اصلي کړي دي هغه به ترنده ته ووایي. د پښتون خاوره بیا د نوي جنگ میدان جوړوي، د پښتون خاوره بیا د نوي جنگ میدان جوړوي، مند یې به کونډې کړي بچي به یتیمان جوړوي. د پښتون خاوره بیا د نوي جنگ میدان جوړوي، د پښتون خاوره بیا د نوي جنگ میدان جوړوي، مند یې به کونډې کړي بچي به یتیمان جوړوي. څوک په د خورې څوک پکړي د جنتونو کیسې، څوک په د خورې څوک پکړي د جنتونو کیسې، څوک د بنګلې څوک پاکوي د مغلونو کیسې، څوک مجاهد څوک په نوي رنګ غازیان جوړوي، څوک مجاهد څوک په نوي رنګ غازیان جوړوي، مند یې به کونډې کړي بچي به یتیمان جوړوي. څوک په شهید چتا به نام د ترهګر ورکوي، څوک په شهید چتا به نام د ترهګر ورکوي، څوک په درغم اخلي چاته به ډالر ورکوي، څوک په امیر جوړوي څوک په کمندان جوړوي، څوک په امیر جوړوي څوک په کمندان جوړوي، د پښتون خاوره بیا د نوي جنگ میدان جوړوي. لرو برو پښتنو را پاڅېدل پکار دي، لرو برو پښتنو را پاڅېدل پکار دي، د دغه شر او د فساد نه خلاصېدل پکار دي، د خپلې ګټې په خاطر موږ ته تاوان جوړوي، د خپلې ګټې په خاطر موږ ته تاوان جوړوي، مند یې به کونډې کړي بچي به یتیمان جوړوي. مپت پرز د نړۍ دلته کې جنګونه غواړي، مپت پرز د نړۍ دلته کې جنګونه غواړي، زمونږ په خاوره بدامني غواړي مرګونه غواړي، قتل قتال ته څه نقشه د ظالمان جوړوي، قتل قتال ته څه نقشه د ظالمان جوړوي، او مند یې به کونډې کړي بچي به یتیمان جوړوي. د پښتنو نسل کشي یې فیصله کړې ده، د پښتنو نسل کشي یې فیصله کړې ده، زمونږ د وینو یې د چا سره سودا کړې ده، نه پاکستان جوړوي نه افغانستان جوړوي، نه پاکستان جوړوي نه افغانستان جوړوي، د پښتون خاوره بیا د نوي جنگ میدان جوړوي. پچاخې نه لاګي د امن او د مینې کیسې، پچاخې نه لاګي د امن او د مینې کیسې، اسې ناصر وخوري چې کړي د رنګ سپینې کیسې، داسې شعرونه چې د وړه جز نور خان جوړوي، داسې شعرونه چې د وړه جز نور خان جوړوي،
مندې به کونډې کړي بچي به یتیمان جوړوي د پښتون خاوره بیا د نوي جنګ میدان جوړوي خوندې به کونډې کړي بچي به یتیمان جوړوي. ډیره مننه نورخان عجیز صاحب. د پروګرام په آخر کې به زمونږ د مینوالو ته او د ځوان کل ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ اریان صاحب ډیره ډیره مننه. زه خاص کر پښتونه چې چیرته وي زه دا پیغام ورکوم چې د خپلې ژبې سره د خپل وطن سره د خپل خاورې سره دې سره مینه محبت پیدا کړي، په خپله شی ورورولي پیدا کړي. د جنګ د جګړې نه هېڅ نه جوړېږي چې دا وران ړنګ وطن مې تو بیا په خپله ابود کی نو ډیره بخاوي. ډیره ډیره مننه. ډیره مننه ګرانو مینوالو. دا و نورخان عجیز صاحب چې دنه مو د ادبي هلو ځلو په هکله پوښتنې وکړې او شعرونه ما هم ترېنه واورول. اوس د پروګرام په آخر کې ما اریان دور ته او زما خپل کیمرامین سید انور عامر ته راکړئ اجازت. تر بلې مرکې پورې مې په خدای سپارم. د خدای په امان.